د الله رب العزت په توفیق سره من بسورة الفرقان سلور پنځوستم آیت پورې خبره کړې وه. وهو الذي خلق من الماء بشرا، الله غزات ته چې پیدا کړی دی د اوبو نه انسان، فجعله نسبا وصهرا، او ګرځولی دی د نسب والا او سخرګنۍ والا. وکان ربک قدیرا، او دی رب ستا پوره قدرت لرونکی. اوس الله رب العزت دا خبره ذکر کوي چې سره د الله د قدرت د دې نښو او د الله د توحید د دې واضحه نښو، بیا هم مشرکان چې دی هغه چاته پراته دي او عبادت یې کوي او چغې ورته وایي چې هغوی نه چاله فایده ورکولی شي او نه نقصان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ويعبدون من دون الله، او بندگی کوي دوی سوا د الله نه، ما لا ينفعهم ولا يضرهم، د هغه څه یا د هغه چا چې نه وله فایده ورکولی شي او نه ضرر ورکولی شي. وکان الکافر علی ربه ظهیرا، او دی کافر خپل رب ته شا ګرځونکی. یو مطلب دا دی، کافر خپل رب ته شا ګرځولی ده نو پرېښودی دی توحید د هغه. یا معنی دا ده کافر چې دی په دې خپله بندګۍ کې دا کم بندګي چې دی کوي نو دی پکې د شیطان ملګری دی، د شیطان مرسته کوي، د شیطان سره ملګرتیا کوي، د هغه مرسته کوي، نو د هغه بندګي کوي او الله ته یې شا کړې ده. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، او نه یې لېږلی موږ ته مګر زیری ورکوونکی او یره ورکوونکی. که ستاسو خیال یې دې صورت کې ډېر اعتراضونه د مشرکانو ذکر شوي دي، نو اوس الله پیغمبر ته وایي چې ستا کار د دوی دغه جواب ورکول نه دي، ستا کار هغه یره ورکول دي او زیری ورکول دي. قل اوایا ما اسألکم علیه من اجر، نه غواړم تاسو نه په دې څه مزدوري، الا من شاء، مګر هغه څوک چې وغواړي، ان یتخذ الی ربه سبیلا، چې ونیسي خپل رب ته لاره. زه تاسو نه دی په دې قرآن، په دې دعوت، په دې وحي څه مزدوري هم نه غواړم. نو بیا یې څه لکې مګر دې دپاره که چېرته څوک نیغه لار راونیسي او خپل رب ته روان شي، مقصد هغه دا دی، نه دنیا اخیسته دي، نه څنګه چې پرون موږ ذکر کړي چې مشرکین د قریشو راجمع شوي، که ته دنیا غواړې در به کړو، مال غواړې در به کړو، ښایسته ښځه غواړې هغه به درته واده کړو. دا هېڅ ته نه م الله وایي، ورته ووایه چې هېڅ ته نه م نه غواړم، صرف دقه غواړم که چېرته څوک نیغې لارې ته راواوړي. وتوکل علی الحی الذي لا يموت، او ځان وسپاره په هغه ژوندي ذات چې نه مري. دا اوس الله رب العزت پیغمبر لره مضبوطوي، پرېږده دوی دا خبرې، دوی به څه وکړي او د دوی به زور صحیح، د دوی به خبرې صحیح. ته ځان وسپاره هغه ذات ته چې هغه همیشه ژوندی دی، علی الحی، ژوندي ذات، الذي لا يموت، هغه چې نه مري. هر څه کې ځان وسپاره هغه ته. او موږ سره ګوره بله لار نشته، یعنې که یو سړی دا وایي چې زه د الله نه له بل چا ته ځان سپارم، چا ته؟ هغه چا ته چې مري،
هغه چاته چې وده کېږي، هغه چاته چې خبره تېرېږي، هغه چاته چې بیماریږي، هغه چاته چې یریږي، هغه چاته چې وږی کېږي، تږی کېږي. نو سپارل خو ځان پکار دی هغه چاته چې هغه همیشه ژوندی دی، زورور دی، یریږي نه، هېرېږي ترې نه، وږی کېږي نه، تږی کېږي نه. وسبح بحمدي او پاکی بیانوه سره د حمد د هغه، پاکی هم بیانوه او حمد او ثنا هم بیانوه. لکه څنګه چې د سورة النحل په آخره کې، سورة النحل نه سورة الحجر په آخره کې الله رب العزت پیغمبر ته ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. ما ته پته ده چې دوی په دې خبرو باندې ستا سینه تنګېږي او طبیعت ته پې ګډوډ کېږي. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نو ته داسې کار کوو چې د الله پاکي بیانوه، د الله حمد وایه، عبادتونه کوه او په دې زړه مه تنګوه دوی په دې خبرو باندې. لګیا به دلته ورته هم دقه خبره کوي ګوره چې یو په الله ځان وسپاره، دویم دا چې د الله حمد او پاکي بیانوه. وکفا به او کافي دی الله بذنوب عباده خبیرا، په ګناهونو د بندګانو خپلو پوره خبردار. الله د بندګانو په ګناهونو خبر دی. دا خبره ورته دې دپاره وکړه چې دوی بیا ماته پرېږده، دا بندګان زما دا ماته پرېږده، زه د دوی نه ښه خبر یم، زه پوه شو دوی. الله چې ښه خبر دی ځکه شان ته وګوره، الذي خلق السماوات والارض، هغه ذات دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه، وما بینهما، او هغه څه چې په منځ د دواړو کې دي، فی ستة ایام، په اندازه د شپږو ورځو کې، ثم استوى على العرش، بیا برابر شوی دی په عرش باندې. ځمکه او اسمانونه الله په شپږو ورځو په اندازه کې پیدا کړي دي او دې کې ډېر حکمتونه، یعنی الله رب العزت په کلمه د کن پیدا کولی شي چې ته ویلی چې شی جدا به شي، او دې کې ډېر حکمتونه. یو حکمت پکې دا و چې دې بندګانو ته دا تربیت ورکول چې تادي نه کول. هر شي کې سړی تادي نه کوي، په هغه ځای نه غواړو، دا د انسان فطرت دی دی تادي کوي. بله دا چې د الله رب العزت قدرتونه ورو ورو راښکاره کېده، په مخه د الله قدرت لیده، لکه ختمیږي نه روان دي، یو کار بیا بل بیا بل بیا بل بیا بل، نو د الله رب العزت قدرتونه او داسې نور ډېر حکمتونه پکې دي چې هغه بعض ځایونو کې موږ بیان کړي تفصیل. بیا الله رب العزت برابر شوی دی د پاسه دی په عرش. دا مثلا موږ د سورة طه په اوله کې ذکر کړی، نو د ذات په اعتبار سره الله رب العزت په عرش د پاسه دی، او عرش چې دی دا په ټولو مخلوقاتو د پاسه، او الله په عرش د پاسه دی. الرحمن مهربان دی، فاسأل به خبیرا، نو تپوس کوه د هغه په باره کې د خبر لرونکي نه. الله بې حده مهربانه دی. نو مهرباني دا ده که نه د ځمکې او اسمان دا پیدایش، دې مخلوق له دا رزق ورکول، دوی ته طریقه د ژوند ښووه. نو بیا ورته الله وایي که تپوس کې د الله په باره کې، نو تپوس وکړه د چا نه؟ بارک الله فیک. دلیل له بدې چې تاسو
صرف واوري بیا شاته پته نه چې څه مو فاسأل به خبیرا خبیر چاته وایي چې پوهه تپوس وکړه د الله نه د الله په باره کې د خبر لرونکي نه اشاره بعض مفسرین وایي چې جبریل علیه السلام ته یعنې که تپوس کې د الله په باره کې نو تپوس د جبریل علیه السلام نه وکړه چې هغه درته د الله شان بیان کړي بل دی کې یو تفسیر هغه دا دی چې د الله نه سوال کوه الرحمن فاسأل به خبیرا که ته تپوس کې نو تپوس کوه د رحمان نه ځکه چې هغه پوهه دی نو بعض وی دا ضمیر الله ته راجع دی بعض وی هر عالم ته راجع دی یعنې تپوس وکړه د الله مبارکې که ځان معلومې خو تپوس د هغه چا نه وکړه چې الله لره پیژني نو هغه به راته عظمت او شان د الله بیان کړي دې نه دا فایده م راووته چې د الله د خبرو په باره کې د الله د شان او د عظمت په باره کې دین په باره کې د هغه چا نه به تپوسونه نه کوي چې هغه جاهل دی او دا زمونږ دا صرف زمونږ په دې علاقو کې او په دې ملکونو کې او دغه طرفونو ته دا قصه روا ده چې د دین په باره کې څوک کوم خبرې کوي کولی شي یعنې سحر له ډمتوب فحاشي کوه د شپې بیان کوه دا زمونږ په علاقو کې کیدی شي دا جایز دی تا نه هېڅوک دا تپوس نه کوي چې تا علم کوم ځای کې کړی دی تا څوک پیژني تا سره څه دي نه کښېنه که دغه ته هم مه کوه موبایل ته جومات ته راشه په منبر کښېنه وایه لږ صبر وکړې د ایمان او د یقین یو دوه خبرې کوو کښېنه خلک دې اوري دا موږ د دین نه داسې یو لوبه جوړه کړې ده چې هر سړی دې لګیایي زه حالانکې دغه کار نه په ډاکټرۍ کې کوو نه په انجینرۍ کې کوو نه په بل فن کې کوو خو چې کله مسله د دین راشي نو بیا لګیا اوسه چې سوی وایه ځکه چې هله به تا ته مشکل جوړیږي او په هغه معاشره کې به تا ته مشکل جوړیږي چې کله تا سره علم نه او دین بیانې کومه معاشره چې د دین قدر کوي او توجه یې دې طرف ته ده چې داسې نه یو بې علمه سړی راشي او زموږ په دې دین کې ګوتې ووایي دا دین به راته ګډوډ کړي په داسې معاشره کې ته بیا خبره نشي کولی خو چې د کمې معاشرې سره دا سوچ او فکر نه وي لکه موږ هلته بیا ته بیانونه هم کوه هلته فتوې هم ورکوه هلته کتابونه هم لیکه او هلته چې څه ووایه نو الله وایي که زما په باره کې تپوس کوې نو تپوس وکړې د چا نه د پوهه خلکو نه وکړه وایي د الله په باره کې خبرې کول د هر چا کار دس وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ او کله چې وویلی شي دوی ته سجده وکئ رحمان ته قالوا وی دوی وما الرحمن او څوک دی رحمان انسجد لما تأمرنا ایا سجده وکړو موږ هغه چا ته چې حکم راکې ته موږ ته وزادهم نفورا او زیاته کې دا خبره دوی لره نفرت نږدې الله وایي چې د رحمان تپوس د هغه چا نه وکړه چې هغه پوهه ده اوس الله وایي چې دې مشرکانو دغه رحمان ذات نه دی پېژندلی دلیل به څه دی چې دوی د رحمان نه دی پېژندلی چې کله هم دوی ته وویلی شي چې رحمان ذات ته سجده ولګوئ نو دوی وی موږ خو رحمان نه پېژنو رحمان څوک دی او ته چې موږ ته څوک یادی جو موږ به ورته سجده لګو او دا خبر الله وی دوی لره نفرت ښه ډېر کړي د الله سره نفرت ښه ډېر شي د دین سره د مکې مشرکانو به وي
وی عجیبه خبره ده یو طرف ته وایي چې د یو الله بندگی به کوئ او په خپله تاسو له دوو کوئ نو هغوی به دا رحمان جدا اله منو ګڼو چې دغه څه بل معبود دی او دا به وي نحن لا نعرف الا رحمن الیمامه منګه دغه رحمان نه پیژنو تاسو د یمامې هغه رحمان پیژنو مسیلمه به یادو کذاب مسیلمة الکذاب وی هغه پیژنو دا کوم رحمان چې تاسو یې هغه موږ نه پیژنو او کله چې صلح حدیبیه کې لیکل کېدو او ولیکلی شو بسم الله الرحمن الرحیم نو هغوی موږ رحمان او رحیم دا څوک دی دا خو موږ نه پیژنو الله ولیکه بسم الله نو چې کله به دوی ته ویلی شي سجده ولګوئ رحمان ته وي رحمان خو موږ نه پیژنو موږ پیژنو الله لره